صحافي ورونو شکریا ادا کوم نن چې مونږ کومه سلسله کې دلته ناست یو او میټینګ وشولو هغه د سیاسي اتحاد د ټولو ګوندونو او سره څومره سوشل اکټیویسټ دي هغوی یو برپور میټینګ وشولو په میټینګ کې د باړې چې مجموعي کم د امن صورتحال دی په هغه باندې یو ځل بیا د ډېر زیات تشویش اظهار وکړلو او ټولو دا محسوسه کړله چې په دانسته طور باندې معلومیږي چې د باړې امن بیا خرابېږي لہذا په هیڅ صورت باندې موږ د باړې امن چې دی دا د خرابېدو هیچا ته هم اجازت نه ورکوو لہذا د باړې د امن د خرابېدو هر یو کوشش چې دی حکومت یې دغه نوټس واخلي او دلته د امن په هر قیمت باندې او په هر صورت باندې یقیني کړي دلته تاجر ډارېږي دلته استاد ډارېږي دلته سټوډنټ ډارېږي دلته هره طبقه سړی چې دی او انسان چې دی یون کورونو کې زنانه چې دي د هغو هم دا تشویش دی چې دلته بیا بدامني شروع شوله لہذا د حکومت نه دا اپیل کوو چې په هر قیمت باندې دی په باړه کې او خصوصا په خیبر کې امن یقیني کړي دغه په صورت کې که نه کېږي نو سیاسي اتحاد به بیا خپله ایجنډا او خپله خبره هغه د مزاحمت او د احتجاج په شکل کې مخې ته راوړي دغه نه علاوه دویم مونږ چې کومه ټاپ ایشو وه او هاټ ایشو وه هغه دا وه چې په تیرو دریو څلورو میاشتو چې ډیټا راغونډه شي په باړه کې د 300 نه تر 3500 تر 40 پورې نوجوانان چې دي دا شهیدان کړی شول او دغه شهادت واحد هغه دا وي چې دا څه مال مویشي دا شیونه راوړي په لیاره باندې یا دوی ته ویلی شو چې چرس سمګلینګ کوي بنګ راوړي لکه د هغې خلاف دا معلومه خبره ده چې د پولیس څه غونډې چې هغه باقاعده د 5 6 یا 10 په تعداد کې دي هغه په دا غونډه علاقه کې هغه د منشیاتو د نیولو په نوم باندې هغه چې څومره دلته د خلک رڅي او منشیات راوړي یا وسروي هغه خلک ټارګټ کوي هغه ولیم او هغه قتلویم او دغه نه مال مخلي مال بیا په ریکارډ نرسي بیا پراپرلی د قانون مطابق چټ کیږي نه هغه بیا خرڅيږي په مارکیټ لا خو د عامو د غریبو خلکو چې دغه سره ژوند وابسته دی روزګار به وابسته دی دا د مونږ پټي فصل دی مونږ الته په پټي کې کرل شي په تیرا کې کرل شي او هغه بیا دلته راوړي نو یو قسم ته د روزګار یو ذریعہ ده لہذا د دغه خلاف د هغو خلکو نه هغه روزګار اغستی شي او پولیس باقاعده بیا هغه خلک هغه شیونه بیا خرڅوي په دا کې ډي پی او هم ملوث دی په دا کې ایس ایچ اوګان هم ملوث وي په دا کې څومره چې خلک دي دم پکې ملوث دي او څو ورځې مخکې دلته د بتې ټلیفونونه کېدل د بتخورې ټلیفونونه کېدل او دا ټول له باړې تحصیل چې و هر یو سړی چې دی دغه نه په اور کې ولاړو په تنګ وته او چاله بم غورځېدلی او چاله ټلیفون شوی او چاله دمکې ورکولی شولې خو چې کله بېخکني وشوله په هغه کې هم پولیس اهلکار ملوث وو او هغه ونیول شول او د پولیس د کور دننه دا شیونه کېدل نو لہذا همدغه رنګ د مرګونه چې کیږي او کبیر شهید ریسنټلی په دغه طریقه مړ شوی دی چې دغه نه موټرسایکل هم اخیستی شوی دی دغه نه مال هم اخیستی شوی دی او هغه شهید کړی شوی دی دغه په ذریعه باندې د موټرسایکل غلا چې وه دغه ته د غلې رنګ ورکولو یو کوشش شوی دی حالانکه دا غلا نه وه 200% دا ټول خلک چې دا په دا باندې متفق شول او دغه دا خبره ظاهره کړله چې دا د پولیسو مغه غونډې دي کوم چې په ورکزو کې کس وشته وو کوم چې په ناله خوړ کې کس وشته وو کوم چې په حساب تله خوړ کې کس وشته وو کوم چې په کاخلو کې مارډر کوي کوم چې په موخه کې خلک وشلي دي کوم چې په کراول کې وژلي دي په دا ټولو خوړونو کې د شپې دا خلک ناست وي او دا د پولیس خلک دي ټوپک هم سر کوري وي او وردي هم سره وي او خولیم تړلی وي دا باقاعده لیدلی شوي دي لہذا دا خلک دي په ګوته کړی شي دا خلک دی ونیولی شي او دغه کار نه دا منع کړی شي او دا څومره مرض چې شوي دي په دا کې ډي پی او ملوث دی لہذا ډي پی او د فوري دغه ځای نه لرې شي که دا لرې نه کړی شولو د کبیر شهید د هغه چونکې موږ راوتي یو د هغې باقاعده دا شی په نظر رانه وستل شولو او د هغې قاتلانو له سزا ورنه کړله نو انشاءالله روان پیر په ورځ باندې بیا ډي پی او آفس 16 تاریخ باندې ډي پی او آفس مخې ته
دا ټول سیاسي اتحاد بشمول د قوم کمبرخیل ایکشن کمیټي او د قوم کمبرخیل د مشرانو د ډي پی او افیس مخې ته په روډ باندې کینو فرنټیر روډ بم بندو او ته اپورې بیا د احتجاج مونږ نه اوچتو چې د کبیر شهید قاتلان نوي گرفتار شوي او ډي پی او نوي بدل شوی